احترامات، الله دې موږ ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. د نن ورځې د درس موضوع مو ده histoire یا کیسه. histoire یا کیسه. دغه یوه کیسه ده چې په دې کیسه کې درې ملګري دي یو ځای په یو کور کې یا په یو هستوګنځي کې ژوند کوي او د دې دغه کور 15 دقیقې پیدل د پوهنتون یا د تعلیمي مرکز څخه لرې دی او دیو داسې فکر کوي چې مثلا د دیو دغه کور ډیر مناسب دی دیو ته په دې خاطر باندې چې دیو کله پوهنتون ته یا تعلیمي مرکز ته ځي نو په دیو نه ناوخته کیږي او د دیو په کور کې هر یو نفر ځان ته اطاق لري او د دیو په کور کې یو سالون دی او یو وړه اشپزخانه ده. نو شروع کوو. Nadine, lui et Théo. Nadine, lui et Théo sont amis. Nadine, lui et Théo sont amis. Nadine, lui et Théo سره ملګري دي. Ils partagent un grand appartement en centre-ville. چې دیو درې واړه په شریکه په یو غټ هستوګنځي کې د ښار په مرکز کې ژوند کوي. Leur logement est agréable. Leur logement est agréable. چې د دیو دغه هستوګنځی خوندور یا په زړه پورې دی. Et il est situé à seulement 15 minutes à pied de la université. Et il est situé à seulement 15 minutes à pied de la université. De la université. چې د دیو دغه کور 15 دقیقې د پوهنتون څخه لرې دی یا 15 دقیقې د پوهنتون څخه لرې د دیو دا کور موقعیت لري. Il pense tout ce que cela est très pratique, surtout pour ne pas être en retard à leur cours. Il pense tout ce que cela est très pratique, surtout pour ne pas être en retard à leur cours. چې دیو ټول فکر کوي د دیو دغه کور ډیر مناسب او یا ډیر اسانه د دیو ته په ځانګړې توګه سختو په ځانګړې توګه چې دیو د کورس دپاره په وخت ځي مثلا یا ناوخته کیږي پې نه. ne pas être en retard یعنی نه ناوخته کیږي پې. dans l'appartement ils ont chacun leur propre chambre. Dans l'appartement, ils ont chacun leur propre chambre. چې په دغه هستوګنځي کې د اپارتمان کې هغوی هر یو خپل اتاق لري. Il y a aussi un salon qui sert de salle à manger. Il y a aussi un salon qui sert de salle à manger. چې د دیو په دغه کور کې یو سالون یا د هستوګنې خونه هم ده چې دیو ترې د
خوړو خونې په توګه استفاده کوي. et une petite cuisine. et une petite cuisine. او د دیو په دغه کور کې دیو یوه وړه اشپزخانه هم لري. نو دا یوه وړه غونته کیسه وه چې د دغې کیسې څخه ما بیا کوم لغتونه چې په دغه کیسه کې دلته ما راغوستي دي. vocabulaire لغتونه. vocabulaire لغتونه. partager په معنا د شریکول. partager شریکول. agréable په زړه پورې. agréable په زړه پورې. pratique مناسب یا اسانه. pratique مناسب. être en retard ناوخته کېدل. être en retard ناوخته کېدل. salon اوسېدو خونه. salon اوسېدو خونه. salle à manger د خوړو خونه. salle à manger د خوړو خونه. cuisine پخلنځی. cuisine پخلنځی. نو د نن ورځې د درس موضوع مو تر همدې ځایه پورې وه. الله دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي او څه مو ترې زده کړي وي او هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.